تصور وکړه داسې پیسې چې نه بانک کنټرولوي، نه حکومت بندولی شي، نه انفلاسیون یې ارزښت خرابوي. دا خیال نه ده، دا بیټکوین ده. نن په دې ویډیو کې به پوه شئ بیټکوین څه شی ده، ولې جوړ شو، څنګه کار کوي، او ولې خلک ورته د پیسو راتلونکی وایي. بیټکوین څه شی ده؟ بیټکوین یو ډیجیټل پیسه ده، نه کاغذ ده او نه سکه، یوازې په انټرنیټ کې شته. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده بیټکوین غیر متمرکز ده، یعنی نه بانک لري، نه مرکزي اداره، نه یو مالک. خلک له خلکو سره مستقیم معامله کوي، بې له اجازې، بې له منځګړي. بیټکوین ولې جوړ شو؟ په 2008 کال کې نړۍ لوی مالي بحران ولید. بانکونه سقوط شول، حکومتونو پیسې چاپ کړې او عادي خلک زیانمن شول. هماغه وخت یو نامعلوم کس یا ډله راښکاره شوه، ساتوشي ناکاموتو. ده وویل ولې باید بانکونه زموږ پیسې کنټرول کړي، ولې باید حکومتونه پیسې چاپ کړي، او همالته بیټکوین وزیږېده. بیټکوین څنګه کار کوي؟ بیټکوین د بلاک چین پر بنسټ چلیږي. بلاک چین څه شی ده؟ دا یو عام حساب کتاب دی چې په زرګونو کمپیوټرونو کې ساتل کیږي. دې کمپیوټرونو ته نودز وایي، او هغه کسان چې شبکه خوندي کوي هغوی دي ماینرز. مایننګ څه شی ده؟ بیټکوین مایننګ د سرو زرو کان کیندلو ته ورته ده. ماینران سخت ریاضیکي مسایل حل کوي، معاملې تاییدوي، شبکې خوندي ساتي. د دې په بدل کې هغوی ته بیټکوین ورکول کیږي. مهمه خبره، مایننګ نه ختمېدونکی نه ده. ولې یوازې 21 میلیونه بیټکوین شته؟ بیټکوین محدود ده، یوازې 21 میلیونه به جوړ شي، نه زیاتیږي، نه چاپیږي، نه سیاست پرې اغیز کوي. همدا محدودیت بیټکوین ته ارزښت ورکوي، لکه سره زر خو ډیجیټل. همدې ته خلک وایي ډیجیټل ګولډ. بیټکوین څه ستونزې حل کوي؟ بیټکوین حل کوي انفلاسیون، د بانکونو کنټرول، د پیسو کنګل کېدل، نړیوال انتقال ستونزې. ته کولی شي له یوه هیواده بل هیواد ته په څو دقیقو کې بې له بانک څخه پیسې ولیږي. آیا بیټکوین خطرناک دی؟ هو، خطر لري، قیمت یې پورته ښکته کیږي، سوداګري یې خطرناکه ده. خو خطر له ټکنالوژۍ نه دی، خطر د ناپوهۍ دی. بیټکوین پوهه غواړي، صبر غواړي، او اوږد مهاله فکر غواړي. بیټکوین یوازې پیسه نه ده، دا یو انقلاب دی، د ازادۍ، شفافیت او باور انقلاب. که ته د پیسو راتلونکی درکول غواړې، بیټکوین زده کړه. او که دا ویډیو درته ګټوره وه، لایک ورکړه، چینل سبسکرایب کړه او نظر په کمنټ کې ولیکه.